وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو زمونږ د تجوید درسونه شروع شوي دي. په هغې کې مونږ نن 12 نمبر مخرج وایو. مخرج نمبر 12 کم حروف وایو؟ حروف لثویه به وایو چې دغه درې حروف دي: ظ، ذال، ثا. محترمو دغه درې حروف چې دي په دې کې بنیادي لږ فرق تاسو وپېژنئ. چې کله تاسو فرق وپېژندو بیا به تاسو ته ډېر اسانه وي. په دې کې اصل کې فرق د تفخیم او د ترقیق دی. یعنې په دې کې دا ض حرف چې دی دا پر ویل کېږي او دا دو حروف چې دي دا باریک ویل کېږي. چې کله تاسو دغه وپېژندل بیا هغه نه بعد چې دی تاسو به دا حروف صحیح وایئ او صحیح به ادا کوئ په قرأت کې. او دویم خبره دا یاد ساتئ چې دا درې واړه حروف نرم حروف دي. یعنی داسې کلک نه ویل کېږي، نرم ویل کېږي. ظ، ذال، ثا، ثا. اوس یو خبره بله هم یاد ساتئ چې کله موږ دغه حروف ادا کوو قاعده به وایو. هغه نه مخکې دغه خبره یاد وساتئ چې کله موږ دا حروف ادا کوو دا ژبه چې ده لږ به بهر ساتو. داسې ظ داسې به نه کوو ظ، ثا، ذا، نه. ظ، ذال. وګورئ دا ژبه چې ده لږ معمولي غوندې بهر پاتې کېږي. همدغه رنګې ثا کې که تاسو په داسې طریقې سره وویل نو انشاءالله تاسو ته به بیا ډېر اسانه او ډېر ښایسته به تاسو دغه حروف ادا کوئ. راځو قاعدې طرف ته. قاعده دا ده 12 نمبر مخرج هر کله چې د ژبې څوکه د ثنایه علیو سره ولګي، ثنایه علیه سره ولګي نو دې نه ظ، ذال، ثا ادا کېږي. هر کله چې د ژبې څوکه رأس اللسان څه شی؟ رأس اللسان چې موږ مخکې درسونو کې ویلی دی. رأس اللسان رأس اللسان هر کله چې رأس اللسان د ژبې څوکه د ثنایه علیا، ثنایه کوم غاښونه دي؟ بره ولاندې دي خو دلته علیا راغله. علیا، ثنایه علیا، ثنایه علیا سره ولګي، ثنایه علیا سره ولګي نو دې نه ظ، ذال، ثا ادا کېږي. هر کله چې د ژبې څوکه ثنایه علیا سره ولګي نو ژبه څوکه تاسو وګورئ ظ کې او ذال کې ثا د ثنایه علیا غاښونو سره لګي د ژبې څوکه نو دې نه څه شی ادا کېږي؟ دې نه ظ، ذال، ثا ادا کېږي. نو هر کله چې د رأس اللسان د ثنایه علیا سره ولګي نو دې نه ظ، ذال، ثا ادا کېږي. نو اوس راځو مثالونو طرف ته. ما تاسو ته دغه خبره کړې وه چې په دې کې اصل په دې درې واړو حروفو کې د تفخیم او د ترقیق دی، یعنې پر او باریک ویل کېږي. او ظ چې دی دا پر حروف دي، دا به مونږ پر وایو، د حروف مستعلیه ونه دی. تاسو ته به پته وي حروف مستعلیه ونه دی. ښه، حروف مستعلیه ونه دی. نو دا اوس مونږ وایو ظ، ظی، ظو، او، اض، اض، ظالمین، ظالمین، ظلمات، ظلم، ينظرون، ينظرون. تاسو وګورئ دا حروف چې موږ دغه پر وو ظ، ظ موږ داسې نه وایو، ظ به نه وایو، ښه ظ به وایو. اوس راځو د نورو حروفو ته. په دې کې اول ظ و بیا ذال. نو ذال مثال ذا، ذي، ذو، اذ، 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 ذهب، ذهب، تذهبون، تذهبون، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، الذين، أذن، يأخذ، بل مثال دوغور ده ثا، ثي، ثو، أث، إث، أث، ثمرات، ثمرات، مثقال، آثمين، يغاث، ثم يحييكم، ان شاء الله زه امید لرم په دې سبق باندې به تاسو پوه شوي. مخرج نمبر 12 باندې
نو که تاسو ته په دې اورېدو باندې فایده شوي نو د ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته هم شیر کړئ ځکه چې دا فایده عامه شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.